انډیا پاکستان ته شرمونکې ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د نړیوال جام په تاریخ کې تر اوسه پورې پاکستان نه ده توانېدلی چې د انډیا څخه لوبه وګټي. نن یو ځل بیا پاکستان له انډیا څخه ماتې وخوړه. دا لوبې د شریکېدو مخکې د پاکستان لوبډلې کوچ وویل که نن چیرې پاکستان لوبه وګټي نو د پاکستان د تاریخ اتلان به شي، خو داسې ونه شوه. د نن لوبې پچه پاکستان وګټله، د بالینګ فیصله یې وکړه. په داسې حال کې چې د لوبې څخه 2.5 ساعته وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ټویټ کړی و او سرپرست یې مشوره ورکړې وه چې که چیرې پچه وګټي د بیټینګ فیصله دې وکړي، خو سرپرست احمد یې غوښتنه ونه منله. دا په داسې حال کې ده چې د پیچ راپور کې هم لومړی د بیټینګ توصیه شوې وه ځکه چې پاکستان په بالینګ کې ښه وړتیا لري او کولی شي هدف څخه دفاع وکړي. انډیا لوبډلې ښه پیل درلود. د 500 اورونو په لوبولو سره یې 315 منډې جوړې کړې او 15 لوبغاړي وسوځېدل چې پکې روهیت شرما سلیزه ترسره کړه او لوبډل مشر ویرات کوهلي او اوپنر توپوهونکي لوکیش راهول 50 منډې جوړې کړې. د پاکستان لخوا محمد عامر ښه بالینګ ترسره کړ، په 10 اوورو کې 40 منډې ورکړې او 3 وکټې یې واخیستې. په ځوابي لوبه کې پاکستان یاد هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې په ستر توپیر وبایلله. د پاکستان لخوا په آخر زمان 62 منډې ترسره کړې، بابر اعظم بیا 48 منډې وکړې. د انډیا لخوا ویجے شنکر او هاردیک پانډیا ښه توپچونه ترسره کړه. که څه هم د لوبې په لړ کې بھونیشور کمار ټپي شو، خو د ویجے شنکر او هاردیک پانډیا توپچونې د هغه د کمې احساس رامنځته نه کړ. د لوبې په اړه یوه جالبه دا وه چې مینوالو په طنزیه شکل ورته اشاره کړې وه، هغه دا وه چې لوبه د پلار په ورځ برابره شوې وه. خلک په طنزیه شکل وایي چې هر څنګه شي پلار پلار وي، هغه د اردو په اصطلاح باپ باپ ہوتا ہے. د پاکستان او هند لوبې ته خلک په ډېره لیوالتیا په تمه وي، خو هر ځل یې لوبه یو طرفه ترسره کیږي چې پاکستاني مینوال بیا ډېر خواشیني وي. ستاسو په نظر پاکستان ولې ونه شو کولی چې انډیا ته ماتې ورکړي؟ تر څنګ د انډیا ټولو مینوالو ته دغه لوبه مبارک وي. دا وه د پاکستان او انډیا د لوبې په هکله زموږ ویډیو. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله